هوا سرد است اما شهر بیروبار خود را دارد. هر کس به طور نرمال به کارهای خود مشغول هستند. در کنار تانگ‌های نیروهای افغان وسایط مردم عام نیز در حال رفت و برگشت است. با شنیدن خبرها از ناامنی، شمار نیروهای امنیتی افغان همراه با سلاح و تانگ‌ها در اطراف شهر لشکرگاه بیشتر شده است. 7 ماه می شود که در حوزه‌های دوم و سوم امنیتی شهر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. هرچند حکومت عملیات شفق را که چند ماه قبل آغاز شده است موفق می داند، اما حوزه چهارم شهر لشکرگاه 1.5 ماه می شود که در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد و در 2 حوزه دیگر جنگ جریان دارد. کریم متل رئیس شورای ولایتی هلمند به همین خاطر از حکومت انتقاد می کند. زه یو شی وایم که چیرې د 2 میاشتې کې هر ورځ 1 کیلومتر پرمختګ شوی وای، نن به موږ 8 کیلومتر د لشکرګاه ښار څخه او ځینې ولسوالۍ پاکې کړې، ولی متاسفانه دغه عملیات دوی خپل به ګرمو کوټو کې ترسره کوي. عمر زوک سخنگوی والی هلمند میگوید در جریان یک هفته عملیات در شماری از ولسوالی ها آغاز می گردد. ولایتي ادارې په دې باندې مخکې تحقیق کړی، خپل والي صاحب د نظامي شورا هغه ټولو مسؤلینو ته چې په دې کې برخه لري او په هغو باندې په ګډه هماهنګۍ سره کوم اقدامات چې ورته نیول شوي دي هغه آماده دي. عمر زوک به رادیو آزادی گفت که اکثر تدابیر گرفته شده است. نیروهای تازه دم و مواد مورد ضرورت نیز رسیده است. 6 ولسوالی در شمال و جنوب هلمند از حدود 6 ماه به این طرف به طور کامل به تصرف مخالفان مسلح قرار دارد و تنها مراکز 7 ولسوالی دیگر به دست حکومت است و راههایی که به ولسوالی های محاصره شده امتداد دارد نیز به دست مخالفان مسلح می باشد.